قربانی څه شی دی زمارونو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابو تپوسو ما هذه الاضاحی یا رسول الله، دا الله رسوله دا قربانی څه شی دی؟ نو رسول الله مبارک او فرمایل سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د نیکه د پلار د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. نو بیا صحابه تپوس کوي چې زمونږ پکې څه دي مال نافع، موږ پکې چې قرباني وکړو د هغه طریقه خو شته، خو موږ له پکې څه ثواب کېږي که نه کېږي؟ ټیک ته د ابراهیم علیه السلام طریقه چې موږ جمدی کړو یو ښه خبره ده، خو ثواب زمونږ پکې څومره کېږي هغه مقدار راته وښایه. نو رسول الله مبارک فرمایل وی چې کم څاروی لالی د هغې په شا چې څومره ویښته دي د هغې برابر نیکۍ درته میلاوي، او که ګډ دی لال کو چیلې د هغې په شا چې څومره وړی ده او د چیلي په شا څومره ویښته دي د هغې برابر ثواب درته میلاوي. ګوره دومره پکې اجر دی او دومره پکې ثواب دی. بس دا ټوله دنیا کې قربانۍ وشي دا څه شی دی؟ دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. نو ابراهیم علیه السلام د هغه طریقه وترکناه علیه فی الاخرین، د هغه طریقه تر قیامته پورې جمدی روانه ده او څومره بهترینه طریقه ده. په بت څه کوې بلا پیسې لګې، مجسمه چې جوړی خو په لکونو کروڑونو روپۍ پې لګېږي او د خدای دشمني بېله ده او ګناه بېله ده. دلته څه چلو شي؟ دلته به قربانیو کې ذبحه به وکړې، تا ته هم فایده ورسېدله، غریبانانو ته هم فایده ورسېدله، بچي به دې هم غوښه وخوري، رشته داران به دې هم غوښه وخوري، میلمانه به دې هم غوښه وخوري او ثواب به دې موشي او رب العالمین به هم راضي شي. دا یو طریقه شو د ابراهیم علیه السلام. زمارونو ډېر خلک نن سبا لیبرل خلک راوتې دي، زړه مو پوخ شو په یو جمعه کې راته د هغوی یو خبره دې فیسبوک او دې نیټ لوی غم جوړ کړی بکې به نه یو لګیا به یو نن سبا بیا لیبرل خلک، هغه خلک چې هغه ځان دینداره ګڼي او په منځ کې د دین دشمنان دي، هغوی په فیسبوکونو باندې لګیا دي، یو څوک کمنټسونه ورکوي، یو څوک لګیا دی په فیسبوک لګیا دی، وی قربانۍ ته څه ضرورت دی؟ دا لکونه روپۍ او کرونونه روپۍ او اربینو روپۍ برباد شي، وی دی په دې د غریبانانو له ولې نه ورکوي؟ ګوره زمارونو دا د اسلام په جامه کې د اسلام دشمني، دا غریب له ولې نه ورکوي چې دا قربانۍ کوي؟ بیا خو به حج له څه له دی؟ حج له مه ده، دا پیسې هم غریب له ورکوي. بیا خو به وی چې عمرې له مزه، عمرې له څه دی؟ دا پیسې غریب له ورکه. نو زه به راته بیا به وایي جومات هم مه جوړوه، کور مونځ کوه، دا پیسې غریب له ورکه. خبره خلاصه شوه. کور مونځ کوه، جومات ته رسېدل ضرورت جومات جوړی، دا په کروڑونو روپو په جوماتونو لګې، بس کور جوړوه که نه؟ څه ضرورت دی چې جوماتونه جوړی؟ هېڅ ضرورت نشته. دا به وایي کور مونځ کوه، بیا به وایي مدرسې ته هم ضرورت نشته، بس آنلاین درسونه کوې که نه؟ دومره کروڑونو روپۍ پې ولې لګوې؟ دا خو نه وی چې کالج ولې جوړوه په دې ډېرې پیسې لګي، دا خو نه وی چې یونیورسټي ولې جوړوه دا پیسې غریب له ورکه په دې ډېرې پیسې لګي، دا خو نه وی چې پبلک سکولونه مه جوړوه او په دې ډېرې پیسې لګي دا غریبانانو له ورکه او آنلاین درسونه کوئ، دا خو نه وی چې پرون دې د زوی واده او په هغې دې 50 لکه او 60 لکه روپۍ ولګولې، دا پیسې به دې غریب له ورکړې وې که نه؟ دا ولې په زوی په واده باندې 10 ګډانه لال کړې او 3 میخې دې لالې کړې او بلا روجې دې پخې کړې او شادي حال کې دې بلا پیسې ورکړې او لور له دې بلا کالي وکړل او د دنیا جوړې جامې یو جوړه دې په 1 لک روپۍ په 2 روپۍ واغېسته او لوڼو له جامې او رشته دارانو له جامې ټول له جامې اخلي، څه ضرورت دی دومره ګرانې پیسې چې لګې؟ دا پیسې په غریب ولې نه تقسیمې؟ دغلته نه ګورې، دین ته سترګې خړې کړې. بیا وایې چې لور دې وادي، نو د لور په واده څونه پیسې لګې، څونه کا سامان ولالې، څونه کالي ولالې، څونه پرجونه لې او څومره ولا نور سامان اخلي او بیا د هغې جامو باندې څونه پیسې لګې، نو دا لکونه روپۍ چې په لور لګې دا غریب وله ورکه که نه؟ هلته سترګې خو صرف قربانۍ ته سترګې خړې کړې دي. بیا به زه دا وایم چې روژه هم ونیسه، دا چې کم تکلیف ته په روژه تېری نو په دې هلته چې ته دیاړي وکړه دا تکلیف په هغې تېر که هغه پیسې غریبو له ورکړه. زه به دا درته ووایم چې روژه مه نیسه، دا په روژه څونه تکلیف په تا تېرېږي، د دې نه کم تکلیف په ګوړ او په چارې تېرېږي، هلته ګوړ چارې وکړه پیسې به وکړې غریب له ورکړه. بیا به دې مونځونه هم مه کوه، ولې په مونځ هم ستا لوی تکلیف تېرېږي، د دې مونځ په ځای باندې لاړ شه او چې ته مزدوري وکړه هغه په طاقت هغې کې ولګوه او هغه پیسې راوله غریبانانو له ورکړه. دا څه خبره ده؟ د غریب حق که ته غریب له حق ورکول غواړې نو ته مالدار یې، ستا ته زکات شته وله ورکړه. غریب له حق ورکول پکار دی، تا ته صدقه فطر ویل شوی دی، صدقه فطر ولا ورکا. غریب له حق ورکول غواړي نو شریعت تا ته وی صدقه ورکا، نفلی صدقه ورکا، رور له ورکا، خور له ورکا، میراث کې خپل حق ورکا، لور خور لکنه هغه ته د غریب حق نه دی، د گاونډي حق پتا لازم دی ورکا کنه. او اکثر دا خلک کارخانه دانی کې دا خبرې کوي، نو په کارخانه کې دا مزدوران لیبران چې تاسو سره سار نمازدیګره پورې ډیوټي کوي څونه بونسونه دی ولا ورکړي، او چې ته وایې چې غریب له ورکومه نو ته چې په لینډ کروزر کې ګرځې او د شپېتو د 1 لک روپو په ګاډي کې ګرځې نو د 15 لک روپو ګاډي کې وګرځه کنه، دا باقي غریب له ورکا کنه. او چې تا سره د غریب غم دی قرباني مه کوه غریب له ورکا، نو بنګله دې خرڅه که کنه، د کرای کور کې اوسېږه یاره کوټې کورکې ځان له واله، دا باقي غریب له ورکا کنه. او چې تا سره د غریب غم دی او دا وایې چې قرباني مه کوه غریبانانو له ورکا، نو جایداد دې خرڅ که کنه، دا کارخانه دې خرڅه که کنه.
او دا چې کم بار ملکونو کې دی پراپرټۍ دي دا ټولې خرڅ کا ورکه غریبانانو لکه یعنی خلاصه دا ده چې صرف د دین په جامه کې د دین دشمني اوس هغه قرباني چې پیغمبر مبارک وته د ابراهیم علیه السلام طریقه ویلې ده هغه قرباني چې رسول الله مبارک 10 کاله مدینه منوره کې کړې ده هغه قرباني چې حضور پاک فرمایي چې اونکړه زما عیدګاه ته نه راځي زما منځ ته نه راځي سخت زور نه په رسول الله مبارک ورکړي هغه قرباني چې دی نکړله برباد بشي د پیغمبر په سنت عمل کوا د پیغمبر په طریقه عمل کوا زه خپويږم نه پیغمبر خپويږي ځکه مسلمان یم خو زه په دین کې خپل عقل نه چلم زما عقل بسي او د ټولو نه لویه خبره اوس اوره د قربانۍ حضرت ابراهیم علیه السلام خپله بیبي حضرت هاجره راوسته او خپل بچی اسماعیل دی راوسته او د بیت الله په خوا کې دی راکړل د الله په حکم الله د حضرت هاجرې او د حضرت سارې دا دواړه د ابراهیم علیه السلام بیبیانې دي جګړې جوړې شوې قصه اوږده ده او مختصرا الله پاک حکم وکړ ابراهیم علیه السلام ته چې دا بیبي دې مبوځه او دا بچی دې مبوځه او د بیت الله ځای ورته وښو جبریل علیه السلام نشاندهي کوله موجوده چې کوم بیت الله یې دی راوسته قصه اوږده ده چې د بل ټیم به راته څه ناسو ویم خو چې نن د قربانۍ کومه خبره راته کوم ابراهیم علیه السلام به کله کله راته او د خپلې بیبي او د خپل بچي معلومات به یې غوښتل په دشتو بیابان کې قسم په الله پرېښودی ایمان دې ته ویل کېږي ایمان دې ته وایي چې الله څه وایي زه به هغه کوم عقل به نه چلو الله وایي مونځ کوه بس کوم به الله وی سارو ماسپخین مازدیګر ماښام ماسخوتن کوه زه همدقسې به الله کوم عقل به نه چلم چېرې پنځه په یو ځای به یې ماسخوتن وکړم که نه سبا به لیبرل راپاسي دا به هم درته وایي چې ماسخوتن به ټول په یو ځای کو خو منځونه دي که نه سبا به وایي دا یاره د ماښام خو دا درې دي نو دا یو خو پکې نیمګړی شو څلور به یې کړو که نه د دین په کار کې به موږ څه کوو افمن اتخذ الهه هوا خپل خواهش نه به خدای نه جوړو د الله او د رسول تابعداري به کوو دا چې څه الله ویلي دي که ته خدای ته پوه وې خو د خدای خبره کې به ګوتې نه وې د دې لیبرل ته وایم ته پوهېږې که پیغمبر پوهېږي ته پوهېږې که خدای پوهېږي که ته وایې چې زه پوهېږم لاړې د ایمان نه وتې ستا خبره اړو زه منم نه او زه خو تاسو ته یوه خبره کوم په دې فیسبوک د هغې خلکو تقریرونه بالکل مه اورئ چې د شریعت خلاف دی سر یې انګریزۍ پرېښې دی ټوپی په سر نشته ګیری نشته او کشته نو وهلې ده او د شریعت خلاف لباس یې چولې دی او په بار ملکونو کې په امریکا او برطانیه کې ناست دی او ځان ته ډبل میکونه لګولي دي او خلک ګمراه کوي خلک تباه کوي چې په شریعت برابر دی دا غوره ګورې تباه به مو کړي ګن به یې ګن ګورې د پیغمبر دشمن به د پیغمبر د ناموس دشمن به او تا ته به د قرآن او د سنت بیانوي او دوه څلور ټکي انګریزي به وایي په د انګریزۍ ته خلک چې انګریزي چا ووایي بس خلک وایي دا ډېر لوی شی دی د اردو څلور پنځه کتابې به یې کتلي په دې خو د انسان عالم نه جوړېږي زمونږ طالبان خو اته کاله مدرسه کې علم وکړي نو بیا ورته مونږ پټکې په سر کو عالم ورته وایو خو چې دی لس پنځه لس شل کاله په مدرسه کې بیا ښودنه وکړي د ده نه بیا عالم جوړېږي او تا صرف ګیره دې خرایلې ده ظالمه او یا دې مشین کړې ده او ناست او په دین اعتراضونه کوي او د قرآن او سنت ځان ته د اردو تفسیر مخې ته یې ښودلې اردو دې کتلې ده او څلور پنځه ټکي د انګریزۍ وې ټوله دنیا دنه متاثره ده د خپلو علماو بیانونه اورئ د صالحینو عالمانو چې تا ته عقیده بالکل معلومه ده چې دا د کمې عقیدې خاوند دی او د صحیح عقیدې خاوند دی نو د هغه بیان اوره د بل چا بیانونه مه اوره برباد به دې کړي نو د مارونو ابراهیم علیه السلام دا نه وایي چې الله دا کم خوا بچی بوځم بس زه یم الله پوهېږي او د الله رسول پوهېږي چې الله او د هغه رسول ما ته څه حکم کوي زه به منم زه به په کردار نه چونو چې را نه کوم رسول الله مبارک په عمره کې په یوه عمره کې شپېته څاروي حلال کړي دي څو حالانکه په عمره کې څاروي حلالول سنت دي مستحب دي فرض واجب نه دي په بل عمره کې اویا حلال کړي دي د غریبانو له پیسې ولې نه ورکول په حج کې څو څاروي دی وایي یو څاروي به حلاله رسول الله مبارک سلو خان حلال کړي دغه نو په پیغمبر مبارک هم د اعتراض وکړه کنه او دا خلک یې کوي دا کوي دا مخکې ورځو کې اسلام آباد په روډونو کې چې کم وخت هغه ښځې راوتې وې نارې یې لګولې وې نو هغې کې څه وې هغې بیا چغې والې د پردې خلاف پرده موږ نه مانو او ما واورېدل چې داسې چغې والې یا رسول اے رسول سن لو اے رسول سن لو ہمیں پردے کی کیا ضرورت کوئی ضرورت نہیں یعنی پیغمبر له دمکی ورکوي اے پیغمبره واوره مونږ ته پردې ضرورت نشته نو دا خلک به ماته دین ښیي د دې خلکو استاد به ماته دین ښیي او په فیسبوک به ناست دي او موږ به مسره کمنټسونه کوو لاړې توکې په دې خلکو بالکل چې ونه ګورئ نو ابراهیم علیه السلام خپله بیبي راوستله او خپل بچی راوستل ته کې پرېښودل ورو ورو لویږي 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 جرهم قبیله خدای راوسته او هغه ورسره آباد شو کله به ابراهیم علیه السلام راته او د دې خپلې بیبي تپوس بیا کو او د دې خپل ماشوم تپوس بیا کو ته راته دا داسې لوی شومه دی دا خو دقه یو بچی دی او خدای پاک ولا سلو کالو کې دا بچی ورکړی دی تقریبا
بوډا سپینګیری دی یو بچی هسې زما وروڼو چې سړی سپینګیری وي او یو بچی یې پیدا شي او الکی او خشتا او د اسماعیل په شان الک الله اکبر اب یې څونه خوښ او څونه به نیازبیني او څونه به ورته ګران قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى څوک 12 کاله یا دي کم بیش خو د ګرځېدو شو د منډو تړلو شو 12 سال تقریبا د منډو تړلو شو دې وخت کې ماشوم ډېر خوږي بیا بوډا پلار ته خپل بچی ډېر خوږي او منډې تړلې ورسره وای دا ډېر خوند کوي چې دا بچی او دا د ګوتې نه دي نیولې او تا سره منډې وي او پلار بوډا دی او داسې ماشوم بچی دی قرآن کې الله دا نه وایي چې د 12 کالو شو قرآن کې الله دا نه وایي چې دا تو شو د 9 شو د 10 شو نه چې منډې تړلې پلار سره شروع کړې دې وخت کې کیلاونه د کیلاونه ګلدسته د ګل دی منډې تېرې شروع کړې نو د شپې ابراهیم علیه السلام خوب ولید او خوب کې ورته الله وایي چې دا بچی دی حلال کا اوس به څه کېږي د پیغمبر خوب واحد زمون خوب دا شرعي دلیل نه دی مبشر دی لیکن لازم نه ده چې خوب کې دې څه ولیدل هغسې دي خو پیغمبر چې خوب وویني رښتونی بس هغې کې دویمه خبره نی نو الله ورته وایي دا خوب زوی دی حلال کا نو دې څه چل کوي بچي ځان ته کېناو اني ارى في المنام اني اذبحك بچې زه خوب وینم چې تا حلالوم اوس به څه کوي دوی ته هم پته ده چې زما پلار چې دی دا نبي دی پیغمبر دی او خوب یې وحی ده دوی ته پته ده هوښیار بچی دی دوی ورته څه وایي مشوره ورسره کوي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین بابا ستا خوب خو وحی ده ته خو چې خوب اینې په الله راته حکم کوي امن غلط خوب نی نو یا ابت افعل ما تؤمر چې کوم حکم درته کېږي په خوب کې عمل کوه زما غاړه ستا چړې ته لاندې او د الله د حکم تابعداري حلال کوه دې ته زوی وایي دا نه وایي چې بابا خوب کې دې غلطي نی پیغمبر دې ورته پته چې زما پلار پیغمبر دې خوب یې وحی ده دا ورته نه وایي وره دا خو ویلی شي که نه دا خو نشي ویلی چې خوب به دې غلط لیدلي ځکه پیغمبر دی خو دا خو ویلی شي که نه چې بابا الله ته سوال وکړه ډېر ګران کار دی چې خدای پاک دا حکم منسوخ کړي ولې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله په معراج کې 50 منځونه فرض شو ډېر زیات خوشحاله ځکه عظیمه تحفه ورته میلاو شوه نو چې واپس راته نو حضرت موسی علیه السلام دې تپوس وکړو څه یې درکړل الله پاک 50 منځونه وی امت ته طاقت نشي لرلی زما په امت 2 منځونه ونی شو کولی ستا امت به 50 څنګه وکړي ارجع الى ربک فسله التخفیف الله ته واپس شه او ورته ووایه چې الله زما په امت اسانتیا راولي نو زر فوراً حضور پاک لار وی یا الله زما په امت اسانتیا راوله 50 نشي کولی وی ښځه 15 کم شو 45 شو بیا راغی بیا ورته موسی علیه السلام وی څونه شو وی 15 کم شو وی اوس هم ډېر دي وی شابه او حضور پاک به هغلته غږ نه کو الله سره ملاقات و هغه وخت کې خو د پیغمبر شان بل شان دی د الله تحفه وه هغه وخت کې خو چې زر یې ورته وی نو به خوشحاله وي چې بلکل وروستو راځي نو موسی علیه السلام پوهیږي نو بیا لاړ نو الله ډېر دی دا کم کا نو 40 شو نو 15 کمېدل سوله خبره راله 50 نو چې څنګه حضور پاک د خپل امت د خاطره د موسی علیه السلام په مشوره د الله نه سوال کوي چې الله دا منځونه کم کا نو اسماعیل علیه السلام بابا ته نشي ویلی چې بابا الله نه سوال وکړه چې دا حکم بدل کړي دا حکم بدل کړي خیر دی مری مه پرې کوه لاس دې پرې شي ستا الله په نوم خیر دی خپه دې پرې شي د الله په نوم خیر دی ګوته به پرې کړو د الله په نوم یا دا چې ګډ به حلال کړو الله ته وایي چې دا حکم بدل کړي دا سوال جایز دی منه نه دی ما دله مثال درکړو لیکن ابراهیم علیه السلام د الله محبت کې بچي ته وایي بچې څه وکړم او بچې د الله په مینه کې دویمه خبره نه کوي او څه وایي ورته یا ابت افعل ما تؤمر بابا کوه چې ستا ډر درته میلاوي دې ته ایمان وایي دا پکې نشته اوس مونږ ګډ ته په مساله کې پراته یو چې ګډه حلال شي دا پیسې غریب له ورکړه د خدای بنده حلال که غوښه غریب له ورکړه غونډه غریب له ورکړه دا په دې عمل وکړه مونږ دې کې نن خبرې کوو چې دا ګډ حلال شي دا څنګه ده دې ته وایي عمل دې ته عمل وایي یا ابت افعل کوه ما تؤمر چې څه حکم درته کېږي دا خو ډېر ګران کار دی دا به څنګه حلالوم چغې ستجدني ان شاء الله من الصابرین که د خدای خوښی نو بابا ما به د صابرینو نه ومونې زه به ډېر صبر کوم په خپل وس به زه چغه هم نه وم او تر څو چې زه په خپل ځان پوهېږم نو لاس وخپې به هم نه راکوم زموږ طالبان دلته سوال کوي چې د پلار د دوی سره مشوره ولې کولی که دوی ورته وایي چې نه بیا به څه یو څه وجې دي طالبان هغه ګرانې نه ویم هغه اسانه درته ویم پلار ته پته وه چې زما زوی دا خبره نشي کولی پلار ته خپل بچې معلوم
مشوره کې دا ښکاره کولو چې که بې مشورې وکړم نو خلک وایي په زور اعلان کړه سبا به خلک وایي په زور اعلان کړی دی مشوره کې دا فایده ده چې څنګه ابراهیم علیه السلام د خدای حکم ته سر تسلیم خم دی او تابعدار دی دقه رنګ اسماعیل علیه السلام هم د خدای حکم ته تابعدار دی مشوره کې دا مقصد او یا دا بعض علما دا هم لیکي چې ورېږه پته ولګي چې زړی دی که نه دی نو که زړی وي د حلالولو جدا طریقه ده او که زړی نه نو بیا به د حلالولو بله طریقه ګورو چې ته خوب کې به راجنیسو چې ته به بانه به بوځو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین او چې کم وخت روان دی وای د کور نه وځي نو مور ته هم غږ نه کوي وی راځه که نه بچي ځو قرباني کوو علم ورته لا نه وایي ډېره ښه ده نو چاړه م واخېسته او رسۍ م واخېسته او مور ته وایي بابا مې قرباني کوي منګه ځو نو مور هم په دې سوچ خو نه ده هغه خو په دې نه ده چې ګینې زما زوی به حلالوي لال روان شو نو په لاره کې دا مینا چې ده اوس هم هلته کې درې جمرات دي خلک ورته شیطانان وایي نو شیطان ورته راغی ورته ودرېده نو چې ودرېد ابراهیم علیه السلام ته ورته وایي څه کوې وی داسې ځو وی ما اورېدلي دي چې دا زوی لالی دا څه کوې په بوډاوالي خدای در کړی دی دویم څوک لالی د ښکلي وجود ته او سترګو د مخ ته وګوره بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو که هغه یو اووه کاڼي واخېستل او شیطان یې پرې وویشت دا شیطان بیا راغی اسماعیل علیه السلام له وی خبرې پلار د کم خوا بودی وی قرباني کو وی قرباني نه تا لالی وی د ابراهیم علیه السلام غوندې پلار او د اسماعیل په شان بچې داسې بچه ته پلاري چې خپل زوی به حلال کړي او بیا ابراهیم غوندې پلار او ما غوندې بچې ما به حلال کړي نو شیطان ورته وایي وی هغه وایي پلار دی چې ما ته الله ویلي وي ځکه دی حلال دی وی ښه چې الله ویلي دي حلال مې دي که زر وکشه خدای دې بې خو بس نو د بیا خبرې کولې نو یو اووه کاڼي واخېستل غوزار یې پیچ په دا ځمکه شیطان ننوت نو شیطان خو کار دروانی دی هغه کوشش خدا دی چې د الله او د بنده په منځ کې بعد او لرېوالی پیدا کړي نو بیا راغی ورپسې ابراهیم علیه السلام له ویې ګورې زه دې خیر خوایم او مهرباني وکړه د خدای دا مطلب نه دی چې ته زوی حلال کړي هغه دا مطلب د هغه دا مطلب او لږ مهرباني وکړه الله نه سوال وکړه دا بچي ولې حلالې زما در باندې زړه خفه کېږي ابراهیم علیه السلام خو پوه شو چې شیطان دی بیا پرې اووه غوزارونه وکړه دا شیطان په ځمکه ورننوت هغه ادا الله ته خوښه شوې ده نو چې څوک حج وکړي نو دغه درې کاڼي دغه شیطان په ځای باندې اوس غټ غټ کاڼي ولاړ دي مخکې سلي داسې اوږده اوس سعودي حکومت دیوالونه جوړ کړي دي نو خلک ځي او هغه سلي اولي او د ابراهیم علیه السلام یاد پې تازه کوي وترکنا علیه فی الاخرین ابراهیم علیه السلام یاد تازه کوي چې اور چې اولي څنګه نو خلکو ته پته ولګي دا ولې ولم دا دیوال دا سلی ولی ولم دی کې څه چل دی نو خلکو ته پته ولګي اجانو صاحبانو ته چې دا دلته ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتې دي بند کړه ابراهیم علیه السلام دا بند کړه پکې ابراهیم علیه السلام شیطانان ویشتې دي ولې ویشتلې دي نو د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو هغه ټوله خلکو ته رامخکې شي د ابراهیم علیه السلام چې څومره طریقه ده نو ټوله خلکو ته رامخکې شي چې دا خو هغه ویشتلې چې چا ونه ویشتل حج ناقص دی نیمګړی دی ټول خلک ځي خلک وایي دا شیطان دی او د شیطان علم بعضې خلک وي داسې څوک کیړی راوباسي ښځې او غرض ولې چا ځان سره غټ غټ کاڼي اوس حکومت نه پرېږدي پخوا به خلکو ځان سره په جیبونو کې غټ غټ کاڼي راوړي او غرضار به یې پرې جوړ کړو شیطان علم دا شیطان نه دی دا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده چې حج د دې نو ځان به پوه کړي نو په هغه طریقه به عمل کوي نو چې بیا مینا ته ور مخکې که نو بیا ورسره مشوره کوي او مشوره هم دقه ده چې ما درته ووې بچې څوک هم یا ادوت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین بابا کوه چې څه اډر درته کېږي زه به هغې خلکو نه شمار یم چې ښه زبردست صابرین صبر به نو اسماعیل علیه حلالول ډېر ګران کار دی د بچې نه قسم دې په کور کې چې څوک چرګوټي لوي شي هغه چرګوټي له لاس نه ورځي په خپل کور کې چې کوم څاروي بنده وساتي نو چې حلالوي نو قصاب ته وایي راشه حلالې کړه دې مخ بل طرف ته واړئ ولې دا هم په خپل کې ساتلی نو بیا د اسماعیل علیه السلام غوندې بچې نو چې کوم وخت کې بیا حلالوي که نه چې کوم وخت کې بیا حلالوي نو بیا ورسره څه کوي بیا ورته هلکه بس پرېږده بس څه پکې
تیزه شو چې کوم وخت کې بیا علالی نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي وی بابا دا رسۍ د څه له راوړې ده وی بچې دا به تا لاس پې وتړم نو حلالول به اسان شي وی نه بابا ما له به لاس او خپې نه تړې د اسمان فرشتې به وایي چې دا په زور یې تړلې دی او په زور تې څه وباسي زه خو پر ازاده ته سملم خو د اسمان فرشتې به وایي چې نه په زور یې را سملولی دی لاس پې وله تړلي دي او حلالی به نو ما له به لاس پې به نه تړې چې زما لاس پې کوله وي بابا چاړه به ښه تېره کړي بچی هسې نه چې ته لاس پې وړقې ما نه کار خراب نه شي بابا وایي داسې کار وکړه چاړه ښه مضبوطه تېره کړه او بس چاړه له ښه مضبوط زور ورکړه او کلس ورکړه تر څو چې زه پوهېږم بس زه به لال شوی یم بیا دې لاسونه خپې اړخوم وی ډېره ښه ده نو چاړه یې ورته تېره کړه نو چې چاړه یې ورته څنګه تېره کړه ابراهیم علیه السلام زور ورکوي چاړه کار دې وخت کې نه کوي نو اسماعیل علیه السلام ورته وایي بابا لږ صبر وکړه زما خو وی چې ما مه تړه خو نه وتړه هسې نه پلار او ستا غوندې د مینې پلار لاس دې کار نه کوي ما ته پته ولګېدلې ما خو یې په زور به کړس ورکې خو لاس دې کار نه کوي لاس دې بابا لچي نو هسې نه چې معمولي غوندې خرپ زما دې مری له راشي او پوره لال نشم او د ټوپونه شروع کړم د الله حکم به برباد شي نو لاسونه خپې راله وتړه او بیا ورته څه وایي وایي داسې وکړه بابا چې مخ راله لاندې کا او سټ مې ځان طرف ته کا او لاندې نه مې حلال کا وایي زما سترګو سره چې ستا سترګې مخامخ کېږي نو دا ستا لاس ځکه رپي لاس دې ځکه رپي چې زما په مخ ستا سترګې لګي او زما په سترګو کې ستا سترګې مخامخ کېږي نو په دې وجه ستا لاس رپي بابا او بابا یو چل به بله مو کې دا کمیس رانه مخکې وباسه وروسته مه وباسه وروسته که ته وباسې دا به شلېدلې وباسې روغ به نه مخکې نه وباسه نو چې دا کمیس ما نه وباسې او زه کله حلال شمه نو زما دا کمیس په دې وینو کې لږ غوندې غوپه که او زما مور له یوسې او د ټولو نه مخکې به زما مور باندې زما سلام ووایه حضرت حاجرې باندې دقه یو بچی څو نړۍ ورسره ستړې شوې اسانه خبره نه ده په مکه مکرمه کې په دشت و بیابان کې ماشوم لوی کړی نه ډوډۍ وه نه اوبه وې اوبه خلاصې شوې دي خوراک هم ختم شوی دی او دا مور ورته تړتیږي او صفا غونډ او د مروه په غونډۍ کې منډې ترړې وای خوراک پسې منډې ترړې وای هغه ماشوم اسماعیل چې په غېږ کې په دشت و بیابان کې لوی کړی دی نو مور باندې به څه تېرېږي نو بابا زما دا کمیس به زما مور نه یوسې او زما سلام به ورته ووایي اسماعیل په تا سلام ویلی دی او په خپله رضا باندې د الله حکم ته غاړه شوی دی او په خپله رضا باندې ما حلال کړی دی هم خوشحاله او زم خوشحاله او نه خیدا ده چې کمیس مې دله روغ راوړی دی که په زور حلال شوی وي نو کمیس به خامخا شلېدلی روغ کمیس مې دله دا دی راوړی او بیا به ورته ووایې زما مور ته چې مورې که اسماعیل دی یادېږي که نه نو دا کمیس دی د اسماعیل او په هغې د اسماعیل وینه پرته ده دا راله او دا بویاوه نو د اسماعیل ارمان رجول الله اکبر ډېر ګران کار دی زمانو مونږ ګډ نه شو حلالولی مونږ وی نه شو حلالولی په کور کې په پنځو شپږو کسانو قرباني واجب یو حلال یو پلار حلال کړي ښه مالداري وسې کېږي او چې ته ګوټ څاروي وګوري او بېکاره څاروي وګوري په هغې باندې شاړه راکاږي او خپله غاړه پرې خلاصه کړي دې ته ایمان وایي اسماعیل علیه السلام چاړه راواغېسته او بیا تېره کړله او راکاږي چاړه کار نه کوي زور هم ورکوي بیا چاړه کار نه کوي اخره کې چاړه اوچته کړه او د ځمکې له یې راوبروله چاړه ورته وایي چې ده د رب جلیل ومنم خلیله که ستا ومنم خلیل ومنم که د جلیل ومنم د الله ومنم او دې وخت کې حضرت جبریل علیه السلام د جنت نه ګډ را په مخه کړی دی هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی د آدم علیه السلام زوی او په جنت کې لوېده هغه یې را په مخه کړه او د هغه ځای نه حضرت جبریل علیه السلام آواز کوي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر د الله نه لوی ذات بل نشته دی دومره لوی ذات ته چې ابراهیم هم د چړې لاندې زوی وغورځو او زوی هم خپله مری د الله پاک په حکم د چړې لاندې وغورځوله او د الله نه لوی ذات بل نشته دی الله چې څه فیصله کوي موږ به منو نو حضرت اسماعیل علیه السلام پوه شو چې څه مسله بدله شوه نو هغه څه وایي لا اله الا الله والله اکبر
نو ابراهیم علیه السلام هم پوه شو چې بچی بچ شو، نو هغه وی الله اکبر ولله الحمد، الله له ثنا ده. ګډې راوړو، ګډې حلال کې اسماعیل علیه السلام خدای پاک بچ کړه. نو په قربانۍ کې دا سوچ هم پروت دی زما وروڼو چې دا ګډ زالالوم، دا غوی زالالوم، دا د ابراهیم علیه السلام د بچي د قربانۍ په ځای دا فلسفه. نقدې پیسې چې ورکې خو دا فلسفه پکې نشته، دا فلسفه ده چې تا ته به د ابراهیم علیه السلام د خپل بچي د قربانۍ یاد را مخکې شي، او ته به م وایې چې الله که ما ته هم اډر شوی وی زما د بچي د قربانۍ، الله ما به هم په هغې عمل کوم. او بچی به دې م وایي چې که د ما متعلق د حلالولو حکم د ما د پلار ته شوی وی، ما به هم د اسماعیل علیه السلام یاد تازه کوم. نو څومره په اربونو په کروڑونو څاروي حلالېږي، نو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کېږي. ګډ حلال شو، د ګډ غوښې د مکې فقراو او مسکینانو وخوړلې ګډ، او مور له ملغ وخې راوړې او دی په خپل هم وخوړلې. نو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه شوه. ما هذه الاضاحی یا رسول الله، دا الله رسول څه شی دی؟ سنت ابیکم ابراهیم، دا د ستاسو د نیکه د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. موږ له پکې څه دي؟ د هر ویښته په عوض کې یو نیکي، او د هر ګډ د وړۍ په عوض کې یوه نیکي به تاسو ته میلاویږي. زما وروڼو نو قرباني به کوې انشاءالله العزیز. کله به یې کوې؟ څه مسایل خو مخکې تېره جمعه ما ویلي دي. د اختر په 3 ورځو کې به قرباني کېږي. د اختر په لومبۍ ورځ بهتره ده. که په دویمه دې ونه کړه، په لومبۍ دې ونه کړه، په دویمه کوه خو د هغې نه پکې ثواب کم، او که په دویمه دې ونه کړه نو په 3مه ورځ د اختر د نور پرېواته پورې، نور پرېوتو نه مخکې به حلالۍ. نو په لومبۍ کې ثواب زیات، بهتر، په دویم کې هغې نه کم، په دریم کې هغې نه کم. او که په 3مه ورځ هم در نه قرباني پاتې شوه، د څه عذر د وجې نه پاتې شوه، نو بیا به ورسره څه کوې؟ په 3مه پاتې شوه، بیا به حلالۍ نه، بس بیا دا قربانی که څاروي دی غشتې ولال کړي دي نه، نو بس بیا چاله خیراتي ورکا. او که د نه قرباني در باندې واجب وه او تا ونه کړله، او د اختر د 3 ورځو نه پس بیا وایې چې خو یار ارمان چې مې کړی څه وایي، نو پیسې چاله خیراتي ورکا. او ګورې د قربانۍ ثواب نشي لاندې کولی، او د قربانۍ چې کم وبال ستا په سټ راغی، د هغه وبال نه به ځان نشي خلاصولی، توبې به ورسره وباسې، استغفار به ورسره وکړې. بیا د ورځې قرباني کول بهتر دي د شپې په نسبت. د شپې هم کولی شي خو مکروه تنزیهي ده، ناغوره ده د ورځې به قرباني کې. او شروع به یې د کم وخت نه کې؟ د اختر د مانځه نه پس، چې کوم ځای کې د اختر مونځ کېږي په شهري علاقه کې او په غټو ښارونو کې، نو چې د اختر مونځ وشي نو د هغې نه پس به قرباني کې. او چې د اختر مونځ نه شوی نو قرباني به نه کې. یو صحابي حضور پاک مبارک له راغی، حضرت ابو برده رضی الله تعالی عنہ، وی د الله رسوله ما خو قرباني د مانځه نه مخکې کړې ده، وی شاتو که شاتو لحمن، بس وی غوښه دې حلاله دې کړه او غوښې دپاره دې وکړه، لیس من النسک فی شیء، چې د الله د طرف نه کم شی و هغه ونه شو. دوباره وکړه، د اختر د مانځه نه مخکې که چا وکړه قرباني ونه شوه، دوباره یې وکړه، دوباره یې پرې وکړه. البته چې کوم ځای خو اختر مونځ نه کېږي لکه په میرو او په بانډو کې، نو هلته کې سار د نور د سار وختي هم کولی شي، هېڅ پروا نشته. د اختر ورځ چې داخله شوه نو بیا هم کولی شي. بلکې علما لیکي وایي که د چا څاروی په میره کې دی او دی په کلي کې دی او دی هلته چاته وایي چې ما ته حلاله که، نو چې څاروی یې په میره کې دی هلته خو د اختر مونځ نه کېږي، نو وختي هم حلالولی شي. او که یو سړی په میره کې دی او څاروی یې په کلي کې دی، دی د اختر مونځ نه کوي، دی میره کې دی او څاروی کلي کې دی او چاته وایي حلاله که، نو دی به حلالولی چې د اختر مونځ شي. کوم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي هغه ځای له اعتبار دی، نو وروستو به حلالۍ څاروی. بیا چې څاروی کله حلالۍ نو بهتره دا ده چې هر سړی دې په خپل لاس څاروی حلال کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک لاس څاروی حلال کړی، په خپل لاس بهتره. او که په خپل لاس یې نشي حلالولی، یا ولا چل نه ورځي، یا نشي زړه باندې کمزوری دی، نو بل ته هم ویلی شي چې مال حلال کا. خو ګورې دا نیت هم پکې ضروري دی چې د قربانۍ نیت پکې، نیت د خولې ضرورت نشته چې زړه کې دې م راوسته چې دا د قربانۍ نیت کوم هم کافي ده. او بیا چې کله بلې ولا حلالۍ ګورې هسې نه، دا ګورې ذهن کې واچوه، هسې نه چې پلار لا د اختر په کور کې مثلا 5 سي دي، یو یې پلار او 4 زامن دي، او پلار لا د اختر جومات کې نه راغلی، بل لور یې خور کره تللی دی لا نه دی راغلی، بل لور یې لور کره تللی لا نه راغلی، بل لور یې هم چې ته مبارکوله تللی دی نه راغلی، او یو ورور یې په کور کې دی او قصاب یې راوسته وی حلالوه، د قرباني ګورې ونه شوه. دې ورور له دې اجازت ورکړي د مخکې نه، د یو ورور له دې یا د قصاب له یا د یو ورور له دې اجازت ورکړي چې زمونږ د طرف نه قرباني وکړه. دې ورته وایي چې که تاسو لیټ شوئ زه څه چل وکړم، وکړم قرباني، نو چې هغې ورته وایي وکړه ته زمونږ وکیل او قرباني وکړه، نو بیا ټیک ده. او که هغوی دته نه ویلې چې ته قرباني وکړه او دې د خپل طرف نه قرباني وکړي، لاړه قرباني برباده شوه.
بعد وخت کې پلار دا چلو کی فکور کې څلور کسانی او یو زوی په سعودي کې دی او یو په دوبۍ کې دی او بار دی او دا پلار یې څاروي راوالي وي دا ټولو زامنو طرف نه ما لال کو دا قرباني د یو منه شوه دا برباده شوه دی به باقاعده هغه دوبۍ کې چې زوی دی او په سعودي کې دی زوی دی هغه نه به اجازت غواړي دی به ځان د هغه وکیل کوي هغه ته به وایي چې بچې قرباني دله وکړم هغه یې وکړه هغه ورته وایي چې بچې پلار بابا باله قرباني وکړه نو دا ضرور ده او چې دا کم بچی د سره په کور کې دي او دا پلار د خپل طرف نه کوي بالکل کولی شي څه پابندي پکې نشته خو دا بچی به دا پلار وکیل کې چې بابا ته موږ قرباني وکړه دا پلار به تاسو کې چې تاسو له قرباني کومه دغه څنګه خدای خاون قرباني کوي او خاون د خدای د پاره کوي بس خدای ته صدقه کوي چې دا پیسې ستاسو ترتا ته صدقه شوي او د پتاله قرباني کوم نو که خدای وته وي چې او زماره طرف نه قرباني وکا یا خاون ورته وي چې ستانه قرباني کوم هغه وي ښا خو بیا ټیک شو او که خدای ته غږنی کړو د خدای طرف نه چاړه کیدی نو د قرباني ونشو د خدای طرف یا به پخپل علالول کوي نیت بکای یا به بل ته وي چې تمال علالکا نو الا به ګوري صحیح کیږي ډیر خلک دلته بل څه کې خطا کیږي ادای چې پلاری او سلور زامنی او پلاری یو قربانی وکي او بیا پیسې د سلور بچو نه راوالي راتن کی قربانی ایسه یو ونیسی په میخه کې او پیسې د سلور بچو نه راوالي او سو سره خپل کې پینځه د دم قربانی ونشوا غنور مغرق کړل دا غنور قربانی مونشوا قربانی چې کومه ایسه نیسی دا به یو کس نه په شریکه په دوه کسو به یو ایسه نه نیسی باندې په کور کې پیسې راجمع کی او په شریکه ایسه ونیسی یو نیمه پیسې یو ورور کې نیمه بل کې او په شریک او ایسو نیسو چې ایسه راوړي نو بیا په میانس کې نیمه کې که چا دالو به وکړله نو خپله قرباني هم غرقه کړه د هغه نور هم غرقه کړه او که چا د غوښې نیت وکړه چې غوښه به راوړمه نو خپله هم تباه شوه د نورو خلکو هم تباه کړه غوښې نیت به نه کوې نیت به خالص د الله دپاره کوې ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین نیت به خالص دی چې د الله د رضا دپاره زه ذبح کومه بالکل خالص د الله د رضا لپاره او دا هغه طریقه ده چې ماته پیغمبر مبارک ولکې راوله د الله د رضا لپاره نو دا قرباني شوه او که نیت دی د دې چې غوښه به وکړم نیت دی د ریا دی چې ما خو هلکه قرباني وکړه دا مې وکړل نیت دی د ښودنې دی ورې قصه دې ګډه وړه شوه نیت به خالص د رب العالمین دپاره کوې د کافرو دا رواجو چې هغوی به د بوتانو په نوم باندې څاروي حلالول مونږ به د بوت او د غیر الله په نوم څاروي نه حلالو مونږ به صرف او صرف د الله د رضا دپاره او د الله په نوم به څاروي حلالو نو په دې کې لږ سوچ وکئ ښه که یو پلار مالدار دی او زامن یې ګټه کوي او ټول شریکوال دي دې وخت کې شریک دي خو د هر چا پونچي جدا ده سبا ټول بیلیږي نو هر یو وایي چې دا خو زما حصه ده دا به بیالو پلار ورته وایي چې ټوله راوړئ ما سره به پرته یي زه به اختیارمند یم زه به لګوم زه به سبزي غوښه راوړم او که سبا تاسو بیلېدی خپله حصه به در کوم نو ګورې بیا چې د هر یو زوی حصه ৭۶,۰۰۰ روپۍ ته شپږ او یو ته ورسېده هر یو بچې به قرباني کوي چې بالغان دي په نابالغه نشته نو دې کې لږ زما وروڼو احتیاط وکړئ ګورې په دې څیز کې او چې بیا څاروی لالوې نو بهتره طریقه دا ده چې مخ ولې قبلې طرف ته کا او لاس پې وله وتړه څاروي سره به هم ظلم نه کوې چاړه به ورته ښه مضبوطه تېره کې او په ښي لاس باندې یا په خپله او یا هغه قصاب وکیل که چې ته زموږ د طرف نه د دې پنځو شپږو د طرف نه ته وکیل شوې او ته زموږ د طرف نه څاروی لال کا او یا دا یو زوی چې ورته ولاړ دی دا وکیل کا یا پلار د ټولو طرف نه دی وکیل شي چې دی حلالومه او چاړه به ښه مضبوطه راکاږي او زر به چاړه راکاږي چې څاروي زر دمه شي او په اسانه حلال شي او سبب د حلالولو په وخت کې بسم الله والله اکبر رسول الله مبارک دقه سے فرمایلی بسم الله والله اکبر واو سره او که بسم الله الله اکبر و موږ کافی ده که صرف بسم الله دی وی کافی ده که صرف الله اکبر دی کافی ده زمون خلق تکبیرات تشریق وی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ټیک ده یو مستحب ذکر دی خدا د ذبح په وخت کې د دې تکبیراتو د پیغمبر مبارک نه ثبوت نشته ٹھیک ده کدی اوه نو ذبح دی اوشوا قربانی دی اوشولا ولیکن د ذبح په وخت کې بسم الله والله اکبر دا وایي که اوس اماله یو زنانه دی یو خور ده الله دې ډېره زیاته خوشحاله کړي ببار ملکې ده نو هغه کله کله مسلو تپوسونه کوي نو وختي امانه د مسلې تپوس وکړه او راته وایي زه به بیان اورم هره جمعه اوري د هغې تپوس داسې تاسو ته هم چې کوم سړی ډېر مالدار دی لکه یو سړي سره یو 2 کروڑ روپۍ دي 1.5 کروڑ روپۍ دي نو دا به یو قرباني کوي که 2 به کوي 3 به کوي یا یو انسان د اربونو مالک دی یا یو زنانه ده او زنانه ته د خاوند د طرف نه مال پاتې دی خاوند یې مړ شوی دی یا پلار یې مړ شوی دی لور ته پیسې پاتې زنانه او مثلا کروڑ 2-3 کروڑ روپۍ دي نو دا به څه کوي دا به یو قرباني پې واجبه ده که یو ځل صاحب د نصاب شو نو که یو انسان د کروڑونو مالک وي نو واجبه پې یو ده البت په مستحبه طریقه ډېرې کولی شي لکه رسول الله مبارک 2 ګډانه لال کړي
یو واجب دی او یو زیاتی نو که یو انسان کوي نو یو د په طریقه د واجب وکړي یو د نفلی وکړي بله د نفلی وکړي خوښه یې خپله ده که هغه یې وکړې ښه کوې نه کړې څه ګناه پې نشته او زه خو یم یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره وکړې دا مالداران چې دي حضور پاک له وکړې نیت پکې ده وکړې چې دی دا د پیغمبر د الله دپاره ذبحه د الله دپاره خو د پیغمبر مبارک د طرف نه شوه نو غوښه یې په خپله هم خوړلی شي د خپلې قربانۍ د غوښې مثال یې شي مور پلار دپاره وکړې ذبح د الله په نوم او مور پلار دپاره وکړې دا د پلار دپاره کوم دا د مور دپاره کوم پلار مور د وفات شوي دي نو دا د هغوی دپاره کومه وکړه چې مور پلار ته ثواب ورسېږي چې کوم مالدار خلک وي نو په یو ګډ اکتفا مه کوئ ټیک د واجب یو دی خو زیات هم کولی شي رکوټې څاروي مه غشتی شي ما درته ویلو چې عمر یې 2 کالی او غټ څاروي مه غشتی شي او په رکوټې ګډ چیلي کې یو قرباني کېږي ګورې 2 پکې نه کېږي او په میخه کې او په کټا کټي او په غوی کې 2 کسان شریکېدی شي که رکوټي وي او که غټ وي نو پکې که شریکېدی شي بعضې خلک وایي 3 او 4 شریکېدی شي په رکوټي څاروي کې یعنې کټي کې یا په رکوټي سخي کې چې 2 کالی نه چې 2 کالو ته عمر ورسېد 2 شریکېدی شي په یو ملالیدی شي په 3 کېدی شي په 4 په 5 په 6 په 2 کېدی شي دا پکې څه خاص فرق نشته دی بیا چې الاله کې نو بعضې خلک پکې یو چل کوي اکثر د شریکې په قربانۍ کې یو یاره د مور خپې مې خوږېږي دا 2 خپې به پکې زما شي به ویې لکه زما د مور سر ډېر کمزوری دی نو دا مازغه به هغې له یوسمه بل وایي یاره زما نیا چې ده که نه د هغې اینه لږه غوندې کمزورې ده دا اینه به پکې هغې له یوسمه نو دا نور غریبانان خو د غږ نشي کولی شرم د وجې نه خوړې یې نیږي ورې درته ګورې صفا خبره کومه وړه د یو هم ني نو داسې مه کوئ بلکل داسې که د ټولو زړه وي او دا خپې د سره د یو کس وي نو بیا ټیک ده که د ټولو زړه وي او دا سر به د سره یو کس له ورکو نو بیا ټیک ده که د ټولو د زړه نه وي او وایي چې هلکه د اینه به د سره یو کس له ورکو نو دا بیا ټیک ده خو ما ته پته چې زړه نه زه راته صفا خبره کوم دا ما اورېدلي دي یو کس د سره خپې یوړی وایي د ما د نیا خپې خوږېږي راکړه چې هغه یوړی نور وایې وایي دا اوس ال دی وایي زمونږ نیا نشته ته وایي د هغې خپې نه خوږېږي څه نو په دې څیزونو کې د مارونو لږ یو پټې احتیاط وکړئ ښه او د الله د رضا دپاره وکړئ نیت د غوښو مه کوئ او دا په کال کې یو ورځ را روانه ده نو دا ورځ باندې دا قرباني وکړئ په دې 3 ورځو کې الله پې خوشحاله کړئ بل تاسو ته ما د رجوع ویلي که ستاسو یادي نو د عرفې د ورځې روژه ما خو ویې دی 10 کې چې وسم کېږي 19 خو د عرفې د ورځې روژه د 19 په دې کې ډېر لوی ثواب دی حضور پاک فرمایي چې د عرفې د ورځې په روژو کې الله پاک د یو کال مخکنو او یو کال وروستنو ګناهونه په الله معاف کوي نو زمونږ د 9 ورځ د عرفې راځي ښه ډېر خلک تپوس کوي سعودي سره وکړو که نه نه زمونږ خپل ملک دی الحمدلله زمونږ باقاعده اعلان د اختر شوی دی د چهارشنبې په ورځ باندې اختر دی حکومت هم د اعلان کړی دی او چې کوم زمونږ نورې کمیټې دی هغوی هم د اعلان کړی دی نو د 9 په ورځ باندې د عرفې ورځ راځي د 9 په ورځ باندې روژه ونیسئ ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی او بیا به تکبیرات تشریق شروع کېږي مختصرا درته ووایم د عرفې د ورځې د سحر مانځه پسې به تکبیرات تشریق شروع کېږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد لږ د امامانو منځ کې سره کوټ اختلاف پکې شته هغه به وغورځو موږ به دا ووایو چې زنانه دې م وایي هر فرض مانځه پسې خو پټ دې م وایي او سړی دې هر فرض مانځه پسې وایي خو پټ دې وایي پس ښکاره دې وایي په زوره دې وایي سړی به په زوره وایي هر فرض مانځه پسې او ښځه به پټ وایي او یو ځل په زوره ویل د سړي دپاره او یو ځل د ښځې دپاره پټ ویل دا واجب دي که ویې نه وي ګناهګار به شي 2 ځله ویلی شي او 3 ځله ویلی شي او دا تکبیرات او د اختر مانځه پسې واجب نه دي هسې مستحب دي که څوک یې وایي دا به کله ختمېږي 30 منځونو پسې دا زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حنفي مسلک دی دا مفتابهي دی یعنې د اختر د 4مې ورځې د مازدیګره پورې ختمېږي نو کال کې دا یو شی راځي همیشه خو نه نو انشاءالله په دې باندې به مونږ تاسو عمل کوو که خیر انشاءالله او دعا کې زمونږ د دې بادرخیلو د کندي دغه سریر دی بجلو والا غریب بیمار دی دعا ورته وکړه چې الله والا روغ صحت ورکړي ډېر خالق دی د جوماتونو زمونږ ډېر په اخلاص خدمت کوي د زړه د اخلاص نه دعا وکړه چې الله روغ صحت ورکړي یا الله تعالی شفا ورکړي یا الله تعالی روغ صحت ورکړي بیماری خدای په روغ صحت باندې بدله کړي چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې دي په دې جمع کې دي په کورونو کې دي په هسپتالونو کې دي ډېر ملګري چې هغې پریشنونه کړي دي ډېر ملګري هسپتالونو کې پراته دي ټولو ته دعا وکړه چې الله روغ صحتونه ورکړي الله شفا والا ورکړي یا الله چې د چا بچی نه اولاد والا ورکړي که د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد والا ورکړي الله که د چا په کورونو کې ناچاقۍ وي په روغې بدله کړي خدای ته زمونږ د هر مشکل په خوشحالو باندې بدل کړي او د هرې فتنې نه مساتې ډېرو ملګرو ټلیفونونه کړي دي سار نه جمعې پر ټلیفونونه شروع شو دعاګانې غواړي خدای هغې تا ته معلوم دي د هغې دعاګانې تا ته معلوم دي ولې قبولې کړي او چې کوم ملګري د ډېر لرې لرې ځای نه راځي زمونږ د جمعې د مانځله یا الله یو قدم باندې اجرونه ورکړي او زمونږ د محلې ملګري او د دې دواړو محلو د خلک چې د مېلمنو کم خدمت کوي اوبه پیس کړي او ځای نه یې وله ورکړي دي الله هغوی له هم د دنیا او د آخر برکتونو خوشحالۍ ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین